سندرغاړي بلال سعید له اداکارې صبا قمر سره د لاهور په وزیر خان جومات کې د خپلې نوې سندرې د کلیپ ثبتولو له امله بخښنه وغوښته او وایي چې د خپلې سندرې له کلیپ نه به په جومات کې ثبت شوې صحنې ډېر زر لرې کړي. سندرغاړي بلال سعید په ټویټر کې په یوه خپره شوې ویډیو کې پاکستانیانو ته په خطاب کې ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې ماته پته ولګېده چې زما د سندرې د کلیپ له امله ستاسو احساسات زخمي شوي دي. زه به د یو مسلمان مذهب انسان او د یو هنرمند په حیث کله هم د اسلام او یا د کوم بل دین نسل ذات رنګ او یا د چا د مسلک توهین ونه کړم. هغه په ویډیو کې وایي چې موږ په جومات کې یوازې د نکاح صحنه ثبت کړې ده او هلته مو نه سندره چلان کړې وه او نه مو هم ورسره نڅا کړې ده. هغه وایي زه هم مسلمان یم او زما روزنه په یو مسلمانه کورنۍ کې شوې ده ځکه زه د داسې یو کار فکر هم نشم کولی. هغه وایي چې خدای پاک حاضر او ناظر دی چې موږ په جومات کې نه ګډلي او نه مو هم موسیقي پکې چلانه کړې ده. په هر حال دا ټولې غلط فهمۍ د یو کلیپ له امله خلکو ته پیدا شوي دي چې دا له موږ نه په ناپامۍ کې یوه تېروتنه شوې وه او له انسانانو خو تېروتنه خامخا کیږي. زه صبا قمر او موږ ټول له الله تعالی څخه د دې کار له امله بخښنه غواړو. هغه ویلي که موږ په ناپامۍ کې د چا احساسات زخمي کړي وي موږ له هغوی څخه د زړه له تله بخښنه غواړو. د خپرې شوې ویډیو له کبله ما ته صبا قمر ته او ټول ټیم ته بخښنه وکړئ.